ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ویل له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني غواړي چې له طالبانو سره د دغې په باره کې خبرې وکړي چې افغان نجونې ښوونځي او ښځو ته خپل حقونه ورکړي. کوم چې په اسلام کې خوندي دي هغه همغه حقونه موږ غواړو له طالبانو نه چې ښځو او نجونو ته یې ورکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د مخکني حکومت اسلامي جمهوریت ولسمشر محمد اشرف غني په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړ چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. هغه په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې ترې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړی په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. اشرف غني وایي له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي ابزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي، تمام ورځ غږیږي چې نن باید دوی ښځو ته هغه حقونه ورکړي کوم چې په اسلام کې روا دي. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو محمد اشرف غني په متحده عربي اماراتو کې اوسېږي. د افغانستان مخکنی ولسمشر د افغان ښځو او نجونو حقونه د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره یې باید ټول سره لاس ورکړي او هماغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپله خپلواکي غواړي باید د ده په خبره په فکر دریځ کې هم خپله ازادي وغواړي. اشرف غني د اسلام د صدر تاریخ ته په اشاره وویل چې څنګه امکان لري هغه حقوق چې په کعبه شریفه کې روا دي په کابل کې او کندهار کې ناروا وي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.